مې وارث خان رومان ته. وارث خان وروره کاروبار نن سبا څنګه ده؟ ورجانه که درته په نسبت د پخوا ووایم نو نن سبا حالت د کرونا له وجې نه او د یو وبا راغلی ده، د دې له وجې نه د موږ کاروبارونه پخوا نسبت باندې ډېر خراب سوي دي. پخوا به دا وختونو کې د موږ سیزن و، ودونه به وو، نکریزې به وې، خلکو به رانه جوړې وړلې، مختلف ډیزاینونه وړل، مختلف سامانونه به رانه وړل. د پخوا په نسبت باندې اوس دغه بازارونه د موږ نشته، څه ودونه نشته، څه کوزې نشته، څه کرونا پې اثر کوزې نشته، څه ودونه نشته، څه کرونا اثر کړی. که ودونو نه بغیر هم ووایو لکه کور کې داسې د ژوند زندګۍ سامان ده پکارېږي، ماشومان یې غواړي، لور یې وغواړي، زوی یې وغواړي، بازار ته مور راشي یا پلار راشي بس دا سامان واخلي. خو د کرونا له وجې نه دا بازار دومره ډون سوی ده، دومره خراب سوی ده چې حتی کور نه هغه ماشومان هم بازار ته نه راوځي چې موږ به لږ سودا واخلو یا به کور ته لږ سامان واخلو. بس د موږ دا حالت دومره خراب کړي دي چې دا دکان ته راشو او بیرته لاړ شو، هغه د کرایه پیسې موږ نسو برابرولی چې میاشت پوره شي او مالک راشي موږ ته وایي کرایه، موږ ورته وایي چې یاره موږ خو لا سودا هم دومره نه ده کړې، تاسو بیا راته کرایه ته هم ودرېدلی. کرونا د وجې هر څه پاتې دي نو پروسه کالي دا ټایم به چې و ودونه کوژدنې وې څه کال یې بس کراري نه ناست یو، هېڅ شی هم نشته، بازارونه بس غرمه شي هېڅ شی کوي څوک چې یو بازار کې پته نه لګېږي په دې ناست یو. لکه ودونه کوزدې هم نشته دي، هېڅ شی هم نشته که نه چې مخکې به پروسه کالي دا وخت چې و زه تا ته وایم چې ودونه به څه کال هېڅ شی هم نشته، نه ودونه شته، نه کوژدې شته، نه څه بل څه پروګرام شته، هر څه یې بند کړي دي. دغه جوړې چې تاسو دلته دا خرڅوئ تیارې جوړې ګنډې افغاني یا دا نورې چې دي که نه، دغه به خلکو ودونو او کوزدې ته دلته وړې، دې نه علاوه نورې څه لپاره وړې؟ خو دغه ګنډې افغاني چې کوم دي که نه دا خو په هر پروګرام کې سړی اغوندي، یوازې دا نه چې په واده کې یا په کوژدن کې چې مطلب سکول سایډ نه، کالج سایډ نه، یونیورسټي سایډ نه سب پروګرام به پارټي به هغې ته به هم خلک وړلو، مطلب کلچر شوګانې به چې شوې هغې کې به هم خلک وړلو. اوس خو هر څه بس کینسل دي نه کېږي. جهانزیب نن سبا بازار څنګه ده؟ روزانه بازارونه خو ډېر زیات خراب شوي دي نن سبا، خو دا یو د کرونا د وجې بازارونه خراب شوي دي او بل د ودونه نه کېږي دې ټایم کې، او ځکه کرونا نه خلک یېرېږي، یو حکومت هم داسې زور راولي په دې باندې چې هغه ونه شي، ودونه ونه شي، داسې چېرته لاړ نه شي، نو زموږ بازارونه ډېر زیات خراب شوي دي. لکه تاسو وایي چې یو خو کرونا بازار خراب کړی، بله خو ودونه کوزدې دغه ټایم کې کېدلې، اوس نه کېږي. بالکل مخکې به ډېر زیات ودونه کېده، کوژدنې به کېدلې، د دسمال به خلکو به رقم سامانونه هغسې به راوته سودا دپاره، خو اوس یو ګرمي هم ده او بل کرونا هم ده او بل داسې بازارونه ډېر زیات خراب شوي. نن سبا ډېر ګډوډ شوی کاروزګار، مکمل لکډاون بس داسې وښی، نه بازارونه بیخي شته نه او ډېرو خلکو بازار خراب دی. ولې؟ جیبه کریم نن سبا ډېر ټول خلک ورکوي، مونږ یې هم ورکوو او مالک خامخا غواړي کرایي دا جیب یې هم غواړي. یو خو کرونا اوس راغلی دا مکمل لکډاون یې راغستی دی او مخکې خلک کوژدنې کولې، اوس یې مکمل هر څه ختم. داود جبار خیل، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو، پېښور.